دوه ځوانان تورخان او سپین د ورورګلوۍ کله که واده لري. تورخان او سپین داسې وو لکه یو روغ په دوو بدنونو کې دوی د غره په غیږ کې لوېدلي وو. یتیمان وو خو یو د بل لپاره هر څه وو. دوی د لوږې او سختۍ ورځو سره مبارزه کوله خو په یو بل کې سکون موند. سپین به ویل تورخانه دا توره شپه به تېره شي، لمر به راوخیږي. تورخان به د هغه پر اوږه لاس کېښود او مسکی به شو، خو د تورخان په سترګو کې د غریبۍ یوه توره وریځ وه چې هغه یې له ده نه خوړله. یو ورځ په ژور غار کې د سخت موسم له امله دوی پناه واخیسته. سپین د یو بوټي د ریښو په لټه کې و چې ناڅاپه د هغوی سترګو ته یو تیز اسماني رڼا خپره شوه. په خټو کې ننوتې یوه لویه بې مثاله هیره الماس سپین سابنده شوه. سبحان الله، دا خو یوه خزانه ده. تورخان هیڅ ونه ویل. د هغه په سترګو کې یو نوی خطرناک اور بل شو. د هیرا د دوی راتلونکې بدلولی شو، خو په کوم قیمت؟ شپه وه. غار کې یوازې د ساه اخیستو غږ و. سپین په خوږ خوب ویده و. شاید هغه د خپل ورور سره د ښکلي راتلونکي خوب لیده، خو تورخان ویښ و. د هغه په زړه کې د لالچ یوه توره مار نڅا کوله. هغه فکر وکړ د سپین ته وګوره، هغه ساده دی. هغه به دا ارزښتناکه هیره له بېوزلو سره ویشي. که دا یوازې زما وي، زه به د ټول هېواد پاچا شم. دا یوازې یوه هیره نه ده، دا زما ازادي ده، دا زما قدرت دی. هغه د هیرا سره مګر جذابه ستا لمس کړه. د هغه زمیر چغې وهلې، خو د لالچ غږ لوړ. تورخان یو غټ تیشه پورته کړ. د سپین سر ته نږدې شو. بخښنه غواړم سپینه، خو زما خوبونه له تا لوړ دي. هغه په زړه کې ویل، خو په هماغه شېبه سپین په خوب کې وبوږنېده او د تورخان نوم یې په مینه واخیست. تیش له تورخان څخه وغورځېد. هغه ونه شو کړای دا ظلم وکړي، خو لالچ تر اوسه مات نه و. هغه هیره واخیسته، د غار له لارې بهر لاړ او سپین یې په یوازیتوب کې پرېښود. کلونه تېر شول. تورخان اوس په یو لوی محل کې ناست و، په ډېرو سرو او سپینو زرو کې، خو غمجن و. هغه ټولې شتمنۍ درلودې، خو د هغه محل د قبرستان په څېر خاموش و. د هغه ضمیر هیڅکله خاموش نه و. هره شپه به د سپین نوم اخیست او چیغې به یې وهلې. هغه پوه شو چې شتمني نه ده ګټلې، بلکې خپل روح یې له لاسه ورکړی و. یوه ورځ پرېکړه وکړه چې بیرته خپل غره ته لاړ شي تر څو خپل ملګری پیدا کړي. تورخان زاړه غار ته ورسېد. هغه په وینو کې لندې هیره ولیده، مګر سپین نه و. د هغې نادره هیره پر ځای یوازې یوه عادي هیره پاتې وه. تورخان چیغې کړې، سپینه، سپینه، زه راغلی یم، بخښنه مې غواړم. خو ځواب یوازې د غار اواز و چې د سپین نوم یې راوږاوه. سپین شاید له ډېرې سختۍ او بېوزلۍ مړ شوی و، خو د ملګرتیا رڼا یې ژوندۍ وه. تورخان د غار پر سړه خټو کښېناست. د هیرا یوازیتوب ته یې وکتل او پوه شو چې تر ټولو لویه خزانه د هیرا پړک نه، بلکې د هغه ورور مینه او شتون و چې هغه د لالچ په قیمت پلورلی وه. ژوند کې تر ټولو لویه خزانه هغه اړیکې دي چې د قربانۍ او مینې پر بنیاد ولاړې وي. لالچ د انسان تر ټولو بد دښمن دی چې نه یوازې ملګري له منځه وړي، بلکې انسان په یوازیتوب اخته کوي چې حتی شتمني هم هیڅ خوند نه ورکوي. دا کیسه دا عبرت ورکوي چې تر شتمنۍ دمخه انسانیت او وفاداري غوره کړو. که تاسو تر دې دمه زموږ ویډیو وګورله نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ تر څو زموږ راتلونکې کیسې تاسو ته په لومړي ځل ورسیږي.